حضور پاک فرمایي د طالبانو ته په دې ړومبو کتابونو کې د استادان ښیي چې هر کار چې هغه د زړه د خوښۍ کاري او تا د الله د نوم نه شروع نو که دا به دې نقصاني وي د الله نوم باخلې د دې هارون الرشید یو بیبي ده زبیده نومې دی د دین ډېر کارونه یې کړي دي دومره کارونه یې کړي دي د دین چې حج له به تللی اعلان به یې وکړ وی چې څوک حج له دي خیراتي بوځم نو په سوونو زرګونو خلک به حج له خیراتي بوتلل او غریبانانو له ډوډۍ به یې ورکولې او جامې به یې خلکو غریبانانو له اغېښتلې او میرټ یې د محل دا و چې د ما په محل کې څوک هم خدمت کوي د قرآن شریف حافظ به چې څوک د قرآن شریف حافظ نی د ما په محل کې به ډیوټي نه کوي میرټ به نه کوي د هغې د سیکرټریټ میرټ د قرآن شریف حفظ و یو نیر یې راوستلی د مکې مکرمې ته د نهر زبیده ورته وایي اوس اوج دی خو په عرفات او مزدلفه کې ساسرات شته ډېر د دین کارونه یې کړي دي ډېر زیات لږ نه نو چې دا مړه شوه چا په خوب کې ولیدله وی الله د سره څو کړل نو دا ورته وایي وی چې خدای ته کله ور مخامخ شم وی رپېدم چې خدای څه به کې را سره واقعي ګوره ډېره ګرانه خبره ده وی پروردگار ما ته وفرمایل چې زبیدې تا خو ډېرې نیکۍ کړي دي صدقې دې م کړي دي خلکو سره خیر ښېګړې دې م کړي دي او بلا حجونه دې م کړي دي خو دې کې ستا څه کمال نشته دا ټول زما فضل او کرم دی ستا پکې څه دي ما دله روغ صحت در کړی دی او ښکلی شکل مې در کړی دی او د بادشاه د تره لور مې پې جوړه کړې وې نو بادشاه له نکاله مې ور ورسولې نو که ما چې ته په شل بیابان دشته کې توره بلا شیشکه ښځه جوړه کړې وې نو تا څه کولی جو که په لاسو خپو ګوډه شله وې او په سترګو معذوره وې او یا په مازغو لیونی وې بیا هم تاسې نشو کولی دا خو زما کمال دی ما حسن در که بادشاه مې در باندې عشق که نو هغه په نکاح واغېستی او د بادشاه خاندان کې مې د هغه د تره لور جوړه کړی او هوښیارتوب مې در که ستا په دې کې څه دي که ما مال نه وې در کړی تا اړو هېڅ خیرات هم نشو کولی او که ما له خپله مینه پړه کې اچولې نه وې تا بیا څه نشو کولی ته هېڅ هم نه دي کړی واقعي وي ما چې زه به زبیدې غرقه شوې رونو داسې ده که نه وما بکم من نعمت فمن الله دا چې څه مونږ اینو دا ټول د چا له طرف نه دي الله دا ښکلې سترګې چا را کړي دي جواب را کوی چې ثواب هم کېږي الله را کړي دي او دا ښکلی شکل چا را کړی دی او دا خشته مازغه چا را کړی دی او د عزت چا را کړی دی او دا ژوند چا را کړی دی او دا روح صحت چا را کړی دی او د ایمان چا را کړی دی الله دا د خدای فضل که مونږ خدای پیشوګان پیدا کړی وي مونږ به د خدای څه کړی که مونږ خدای خنزیران پیدا کړی وي مونږ به د الله څه کړی وي سپی ویلی شي چې خدای زه دې ولې سپی پیدا کړم کارغه دا ویلی شي چې خدای زه دې کارغه ولې پیدا کړم مردارو پسې ګرځم لړم او مار دا ویلی شي چې خدای زه دې لړم او مار ولې پیدا کړم دا ټول د سا څیزونه دي مونږ کې هم سا ده او هغې کې هم سا ده هم د خدای مخلوق او مونږ هم د خدای مخلوق نو دا مونږ چې انسانان پیدا کړو په ښکلي شکل ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم دا د چا فضل شو جواب راکړه دا څوک ویلی شي چې ما خدای له درخواست ورکړو چې ما به انسان پیدا کړي ګورې پیش مې پیدا نه کړي دا نشي ویل دا د خدای فضل بیا مسلمانه معاشره کې د مسلمان مور او پلار نه دا مونږ پروردګار پیدا کړي دا د خدای فضل نو ما وی چې زبیدې غرقه شوې وی بیا راته الله فرمایل چې یو ځای کې زما د نوم قدر دې کړی تا ډوډۍ خوړه نوړی دې خولې ته اوچته کړې وه او دې کې بانګ وی الله اکبر الله اکبر نو تا په سر لوپټه نه وه نو زر دې لوپټه هغه نوړی دې واپس په پلیټ کې کېښوده اوس هم بعضې خلک داسې کوي چې بانګ وی چې لوپټه د زنانو په سر نه نو زر یې په سر برابر کړي د خدای د نوم قدر کوي یا چې ټي وي غږی او یا ډنګ ډونګي ښه خبره نه ده خو چې بانګ وی چې انسانیت پکې وي نو هغه شی بند کړي هلکه د خدای نوم یې واغېشت بل ول اواز ورکړي دا ریډیو دې بند کړه هلکه دا باجه دې بنده کړه او دا ټي وي دې بند کړه د خدای د نوم احترام وکړه
نو ویتان ولیرا چې الله اکبر شروع شو واپس تین ولی پلیٹ کې خاو دا لوپټه دې په سر برابر کړه زما د نوم احترام دی وکړه نو بیا دې ولی اوچته کړه خوله کې دې واچوله زما د نوم دغه احترام دې کړی دی په دې دې بخم د جنت ته د خدای د نوم لوی عزت دی رسول الله مبارک یو حدیث کې فرمایي وی بنی اسرائیل کې یو ښځه او ماشوم سره په غېږ کې په لاره روانه دی کې زمري پې حمله وکړه دش بیابان او زمری راغی چې حمله وکړه دې ښځې غریبې تې منډه کړې هغه ماشوم د اورډین بچی تې په ځمکه پرېوته د زمري خولوې روبي زمري راغی هغه ماشوم یې په خوله کې ونیو ویې تختم ماشوم په رومال کې انغښتی و رومال یې په خوله کې ونیو ماشوم پکې انغښتی دی او په منډه هغه ماشوم تختی هغه زمري دې ښځې چغې کړې واقعي کې د زنانه په مخ کې د هغې ماشوم زمري تختی په زړه به یې څه تېرېږي چې اوس به یې چیر پار کړي جمدې ماشوم او غوښه به د مور په مخ کې خوري او خلاصول یې ته نشي دا زنانه دې غریبې کریکې کړې چغې کړې ای خدایه زما ماشوم زمري اوړه چې دې چغه کړې یو غیبي سړی را پیدا شو د یو اونې شاته شو هغه سړي سره غیبي سره توره ده هغه غیبي سړي یو ناګهاني مضبوطه چغه وواله زمري یې د چغې نه ویرېد زمري ماشوم پرېښود او وتښتېد ماشوم یې په ځمکه وغورځاو دغه غیبي سړي ماشوم ته ورمنډه کړی خو په ټوکله کې تړلی و زخمي شوی نو ورمنډه یې کړی هغه ماشوم یې راوچت کا او دې زنانه له غېږ کې ورکه واله خپل ماشوم بچی دی زنانه غریبه خوشحاله شو چې د زمري د خولې نه خدای بچی راوویسته غېږ کې یې ونیوه وی ته څوک یې سړي ته وایي تا خو ما سره ډېر مدد وکړو وی زه د الله فرشته یم الله راولېږله ما سره خو الله ډېر ښه وکړل وی دا خدای پاک تا یو کار کړی الله وفرمایل ورشه دې سړي دې ښځې زما د نوم یو ځای قدر کړی دی ډوډۍ خوړه خولې ته یې وړې وه نو وړی په خوله کې و سوالګر اواز وکړو د خدای په نوم خیرات راکې الله مو بخه نو تا هغه نوړی د خولې نه راوویسته او زما د الله نوم د نوم احترام دې وکړه او سوالګري له دې ورکړه نو الله وی زما د نوم احترام یې کړی د خولې نه یې نوړی راوستی خیرمار له یې ورکړې ده نو نن به زه د زمري د خولې نه نوړی راوباسم او دې ته به یې واپس ورکړو الله د چا ښېګړه او د چا ښه نیرئ ګورئ مونږ یېرو الله نه یېرئ ښېګړې خدای پاک نه یېرئ نو د الله د نوم ډېر لوی برکات دی قسم دی هر کار چې شروع کوې د خدای نوم ورسره وایه چې وبس کې وی بسم الله الرحمن الرحیم چې ډوډۍ خورې وی بسم الله الرحمن الرحیم ترمذي شریف کې یو حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو صحابي فرمایي چې حضور پاک ډوډۍ خوړه ملګري ورسره او ډېره ډوډۍ وه د شپږو کسانو ډوډۍ وه یو بانډیسي راغی په یو دوو نړو یې خلاصه کړه حضور پاک وفرمایل وی ګوره دا ډوډۍ د شپږو کسو کېده بلکې د زیاتو کېده وی دې بانډیسي چې کېناست د خدای نوم یې وانه غېشته نو په دوو قپو یې خلاصه کړه په دوو نړو یې خلاصه کړه که دې بانډیسي د الله نومه غېشتې و دا ډوډۍ ستاسو د ټولو دپاره کافي کېده نو بسم الله وایه ډوډۍ کې به برکت پیدا کېږي او که بسم الله دې ونه وي ډوډۍ کې برکت نه پیدا کېږي بسم الله وایه شیطان به د سره ګوتې نه ګنده کوي او چې بسم الله دې وي نو شیطان د سره ګوتې ګنده کوي نو د شیطان لاس خو د غولو د موتیازو ډکي تا ته خو نه ښکاري ډوډۍ کې ته بسم الله ونه وایې نو هغه د موتیازو او د ګندګۍ لاس پکې در سره ووایي نو دا ځکه خو مونږ بیماران یو که نه مونږ بسم الله ونه وی هغه ډوډۍ مه خوړه چې شیطان راله ګنده کړې ده نو دا مختلف قسم بیمارۍ په وجودونو کې خورې ګوره په سنتو عمل کوئ اوبه چسکې وی بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم یو کار شروع کې وی بسم الله قسم نه دا بوډاګانې ښځې او بوډاګانې ښځې دا پخوا تکړه و هر څه زده و اوس هغې که به معمولي تینده مو خوړه نو زر به وی بسم الله دې ماشوم ته به وی چې ماشوم به قلاره وی الله للو للو دا به وی که نه الله نوم به غېږته اوس ورته څه وایي زنانو په خولې د الله نوم ډوډۍ نه وه خو برکت پکې و شملې وې خو خلک پکې خوشحاله و اوس مال ډېر سامان ډېر د خدای نوم مونږ هېر کړی دی برکت پکې نشته په ګولو خلک وده کېږي
نو دا اخلاقیات لومبی باب ورتخی اقرأ بسم ربک الذی خلق، دا خدای نوم واخله چې کم کار شروع که دا اللہ نوم نبا شروع که، دا اخلاق دی. دویم ورتخی چې گورستا پالون کې سوک تے اللہ دے، اغا تا رب وائی پا اللہ دا یقین ساتا چې زما رب دے. او بل ورتا الاکرم دو معنی دی، یو معنی دا عزت او دا شرافت چې اللہ دا صفت لري دا بتم ځان کې پیدا کې، او بل سخا، سخا مال کم دا او سخا پا علم کې دا صفت په ځان کې پیدا کې. نو پدی پینزو آیتونو کې سلور علمونه شو، ناظرہ حفظ، عقائد والا علم او دا اخلاق و علم. دا اللہ دا دوارو جہان و مبارک سردار توخول دے نصاب تعلیم شو. استاسو نلگ امتحان اخلم دا غار حرا استاس سوکو اللہ یادمو دا خبران، شاگر سوک دے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. او دا استاد او دا شاگرد پا منس کی واسطہ سوا، دا مو استاس پا منس کی دا لور سپیکر واسطہ دے، واسطہ حضرت جبریل